گران قدر عزتمندو علماء کرامو په دین او مذهب باندې مینو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، الحمدللہ حضرت مولانا عبدالوحید عثمانی صاحب او د دې د برادر محترم دی جهود او مساعی پرانا کی د قرآن مجید د ترجمه او د تفسیر په دې ختم کې حاضری خپل سعادت ګڼما کې دې شي چې په دې حاضرای سره الله ته د قبولیت فیصله وشي او زمونږ استاد سو د ټولو بیړه پار کړل شي. الله بعضی وخت کې د انسان د بخنه د پاره بانه ګوري. خدای دې د روحاني محفل او مجلس زما استاد مغفرت بهانه وګرځي. الحمدلله قرآن مجید درس تاسو ته د جمعات کې کیږي او دا د یو عالم برکت وي چې جمعات کې امام عالم وي نو څنګه فیس وري. زموږ بدقسمتي ده چې زموږ په معاشره کې حکومت ته او عوام دي جمعات ته توجه نه ورکوي. هر چیز کې معیاري شي پکار گزاري ولا سره گزاره نه کوي. خو یو په جمعات کې معیاري مولا په ځای باندې د گزاري مولا سره گزاره کوي. مجلس له صورتونه یادي پورا دي چې صرف له صورتونه یو مولا یادي هغه په معاشره کې سوسایټي کې د فیض بیا نه خوري. الحمدلله هغه قوم خوش قسمت وي چې د کم قوم په مصلا باندې یو عالم حقانی یو فاضل حقانی هغه ودرېږي او د دې ته د قرآن درس شروع کی او د قرآن په درس سره د معاشري اصلاح وشي. نن تاسو 10 سپاره قرآن مجید ترجمه سره ویلې نه بس تاسو په عقیده باندې مسر کړی نه بس تاسو کردار هم جوړ کړی دي دې ترجمه بس تاسو معاملات هم بدل کړی دي. ډېر خلک کې دې صفت ورته نه د حرام او پرهیز کې مبتلا وي. قرآن نبی خبر وي چې کله داسې درس کې کینی ژوند بدل شي او زندگی بدل شي. ډېر معاملات داسې چې په نارواو کې مبتلا وي خلک. ډېر وخت شوی دی یو بوډا باباو یو جمعات کې درس کېدو قرآن مجید درس دی عالم کو سلورمی سفاری دی درس ترسید حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و امهاتکم اللاتی ارضعنکم. دی عالم یو شپه د رضاعت دا مسله وچېړله چې کوم سړی یو زنانه پی وسکي نو دی پی سکون کې زنانه دا ټول د دې پی سکون کې والا رشتہ دارانو ګرځي. از جانب شیر دی هم خوښ شون و از جانب شیر خوار زوجان فرو. د دې زنانه لونه د خويندې شي د زامن د درونه شي د دې د خاوند د رضای پلار شي د دې خويندې د دې الک رضای ترورانی شي خالاګان شي. د رضای خور سره نکاح حرام ده. همولې چې دا مسله وکړه یو بوډا بابا تقریبا 90 سال به برو په دې مسله پوښ وی استاد جی
اله خبر شلو چې غرق شوی مسیو زما دا خزه چې دا زما رضی خور دی ما چې کوم جنای سره نکاح کړ دې د نن نه اویا کاله مخکې او دا زامن یو مخال سره په کې درې زامن یو خو نسی کړو وسی اویا او ته رسیدلې دي د دې مور زما چاچی وا هغه مال پیرا کړیو او بیا راته دا وی چې بچي ته به بچي او دا بچي هم تعالی در کوم چې دواړه یو ځای زما د ټول ژوند په دې کې تیر شوی دی او بیا یې وجړل چې اوس بس کو نو خبره تیر شي تیر یې او باقي روزګار د پښتو خبرو مثلا دا تیر یې او باقي روزګار او په 90 کالو کې بابا او ابا دې یو بل جدا شول د قران په برکت سره دا دی عالم د درس برکت یو ځل د حقانیه کې دارالافتا کې ناستما او بوډا بابا راغی داغه شکل صورت اوسم زما دې ذهن کې د پټکې شانتي ولې ماته وی چې جی مولوی صاحب درس ورکاو په درس کې هغه خبره وکړه چې زنا سبب د حرمت مصاهرت دی یو خځې سره زنا چا وکړل د مزنیه زنا کړل شوی خځې لور په دی زناکار باندې حرام ده دا زمونږ د معاشري حالت تاسو ته تقریبا د دې 15 کال او شلکس صلیح کال وای جړل په دارالافتا کې او دمره وجړل چې زما په ترس راغی ما ته ویجی بدقسمتی دادا چې یو 15 کال او شل چې زه د دې مسلې نه خبر شلم زما خواخه مخکې دا چې هغه سره ما دوستانه و او په دې دوستانه کې لاګي بیا لور راکړه زما د بچی ټول چې راغلي دي دا دغه نه پیدا دي خو نو په دا خو دې مولوی صاحب درس ورکاو په دې درس کې پوه شل دا د قران د درس برکت ته هغه معاملات چې ډېر د حلالو نه حرامو نه حلالو ته تل یې کوم درته ذکر نه کړل دا دې سوې واقعیات دي دی په دې عالم حقانی برکت ته چې خلکو ته قران بیان کی او قران سره د خلق د خدای سره جوړا ورشي تعلیم مقصد ویم دا جدا د خدای نه باغی قوم د الله سره یو ځای شي الحمدلله تاسو اته نه کالو کې دا درس ویلې دي او زموږ دا درخواست دی چې مکتب عشق انداز نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا بس قرآن پریدای ما قرآن سره وابستگی ساتي خپل او تعلق ساتي او دا درس کنن ختم شي سبا ما خام نه بیا شروع کوي سبا نه بیا وای لګ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین دې سره د دې نوی کل ژوند او زندگی به بدلی قدردانو مسلمانانو رونو سخ وخت خطرناک وخت ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس په دې ځمکه باندې د فتنې او فسادونه بے پیسو تقسیمیږي بغاوت د خدای نه چې کوم راضي پاګه دمره مهنت کیږي چې خلق د خدای د باغیان کیږي د خدای د وجود نه انکار کوي خاص کر د سوشل میډیا د سوشل میډیا زمونږ د بچو تاسو د مشران چې د شپېتو کالوال تاسو ځکه بچي چل درل ناراضي ټچ موبایل استعمالول نه شي او د مشومان وتا د دنیا د بے دینه سوچ او فکر
د دې بچی زندگی تباہ کوي د دې بچی تربیت په سکول کې نشته دی د دې بچی تربیت په کالج کې نشته دی د دې بچی د تربیت تنظیم د حکومت په هیڅ اداره کې نشته دی د دې بچی د تربیت کې کېږي د دې امیدونه او د دې نظرونه د منبر او محراب ته دي او په دې منبر کې چې د خوار مولا ولاړ دی د معاشره سترګې په دې باندې دي چې دې بده د تربیت کوي دا تربیت په قرآن سره وکیږي قرآن نه بل بهتره طریقه د تربیت نشته دی سره د ماشومان عقیده صحیح کیږي نظریه به صحیح کیږي اعمال به صحیح کیږي معاملات به صحیح کیږي سیاسی سوچ او فکر برازي دتا نظریه به صحیح ګرځي استحکام به د په ذهن کې راځي د په معاشره کې بهتر فیصله کولی شي د زندګۍ یو داسې خبره نشتی چاته اوس په دې درس کې داغه علاج ونه ویل شي دی ودینه شوق سره کېده او علما ولادا په کار دي چې د جمعات منبر او محراب خپل عزت ذریعہ وګرځي او د قران سره وابستګي د لازمی کی هر امام په جمعات کې کم از کم 15-20 منټ 10-15 منټ درس دی ورکي او د آیاتونو څخه پیغام ملاوي شي د معاشري ته ورکي چې د سره ذهن بدل شي د اخیری درې سورتونه مستاسو مخکې وي او غالبا دغه درې سورتونه ترجمه نه پاتې دي د درې سورتونو ته لومړنۍ سورت چې د قل هو الله احد سورې اخلاص ورته وي ادا تاسو ټول ته یاد په مسلمانانو کې دا داسې مسلمان نشته چې هغه سورې اخلاص نه یاد قل هو نه یاد موږ ټول خو په الحمد قل هو دي قل هو ټول لا یاد ده دیو پسې دوه سورې معوذتین ورته وي یو بل صورت ور سره ملاویږي قل یا ایها الکافرون بیا د سلور واړو سورتون ته 4 قل وي سلور هغه سورتونه چې داغه په ابتدا کې قل راغله قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د درو سورتونو کې څه بیانې دا سوره اخلاص چې کوم دی چې دې ته قل هو الله احد وي کې نظریه بیانې سوچ او فکر ورکړي نظریه کائنات کې په قرآن باندې د چا نظریه چې نوي نو د په معاشره کې اعتماد نشي غستلی نظریه ټیک وي که غلطه وي خوي که خراب وي او چې کم لا بے نظریه سړی باغ باندې څوک اعتماد نه کوي د خاون کا نظریه نه کوي نه خدای په اعتماد نه پرې مړه داسې بے نظریه سړی ورور پر ورور باندې پلار په زوی باندې زوی په پلار نظریه لوي سیس دی دا جدا خبره چې د خلکو نظریه چې واخلي څه خود ساخته دي خود نظریه داسې دي چې هغه آسماني دین دی دنیا ته ورکړي دي عیسایت کې يهودیت کې اسلام کې یو متفقه نظریه چې هغه ورکړي ده هغه د توحید باری تعالی شیعت کوم توحید يهودیت کوم توحید ځکه قران وی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا نفعبد لا اله الا الله تصور تقریبا هر یو پیغمبر قوم ته ور کړی دی دویم جز ور سره بدل شوی دی لا اله الا الله آدم صفی الله او لا اله الا الله موسی کلیم الله لا اله الا الله عیسی روح الله او لا اله الا الله محمد رسول الله خو دا لا اله نظریه چې واخلي دا د آسماني دینونو مشترکه نظریه ده چونکه نوري نظریه بدلیږي را بدلیږي او اسلامی نظریه بدلیږي نه نظریه کې د دې تغییر او تبديل د وجه نه
شریعت دې ته د نظریې نوم ورنک شریعت دې ته یو بل نوم ورک عقیده ورته وي نو دا مسله زموږ عقاید بیانوي توحید باری تعالی خدای یو دی دا د توحید سبق دا د ټولو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام مشترکه سبق او دا د مسلمان یهودیت کې بیا د توحید متاثر شوی دی عیسیت کې بیا د توحید متاثر شوی دی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم عقیده متاثر کړي دا نظریه متاثر کړي دا الحمدلله قرآن کوم نظریه د سوسایټي او د معاشرې ته ورکي د توحید نظریه هغه د شرک نه پاکه ده دا نظریه د مسلمان د ایمان د راوړلو ذریعہ ګرځي سو پوری چې دا عقیده نه ګرځیدلی او دا سوچ او فکر نه وي دا ذهني تبدیلی نه راغلی چې لا اله الا الله نبی نو هغه پوری نه مسلمان نشي کېدلی دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې څوک راغلی دي او بیعت ورته کوي نو به بیعت ورته پدې کړی دی چې تو وایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او لا اله الا الله محمد رسول الله دینه بغیر اسلام نشته سوچ دا خدا عقیده په خلی आवाज زنده دا عقیده په زړه د دې کومینا اقرار باللسان وتصديق بالقلب دا به د زړه په گہرائی کې دا عقیده جوړای دا سوچ او فکر جوړای چې په کائنات کې په دې کره باندې د نفع او د ضرر مالک د عزت او د ذلت فیصله کوونکې سوا د الله نه بل څوک نشته دا یو عقیده ده او زمونږ د تبلیغ والا ملګري ډېر ښه تعبیر ترې کوي وایي خدای نه د کېدو یقین مخلوق نه دی نه خېدو یقین دا تعبیرونه ډېر ښه دی دا سوچ بدل شي خو مسلمانانو وروڼو سوچ بدلېدل زورېدار زمونږ اویا کاله په دې میدان کې وشلو اوس هم کمزوریانې وي تاسو خو لا پرېږدئ د الله د توحید چې د زړه کې یو داسې سوچ او فکر کېږي چې کائنات کې څه چې کېږي په دنیا کې د رب کائنات نه باسوا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ولا تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين عقیده جوړولې دا عقیده جوړولې که زه په منبر ناستم د جلوت زندگی مې دا خدای ماته ګوري او که د کور په چار دیوارای کې دننه ناستم د خلوت زندگی مې دا خدای بیا په دې باندې پوهه دی د توحید سبق دی چې دا ذهن بدل شي دا ذهن په ډېر مهنت سره بدلیږي هغه مهنت ته کیږي د مودو د رستو د سړي ذهن بدل شي او د توحید سبق د په ذهن کې کیږي مجدد الفسانی رحمه الله وایي دا چې د انسان په دې زړه باندې مهنت کیږي څو پورې د خیر الله عظمت د زړه نه وته نه هغه پورې د الله عظمت دې زړه کې کینی نه ګوره کله کب پزړه کې د پیسې عظمت پورته چې زما د ژوند او د ژوندۍ د کامیابی راز په پیسې کې دی که پیسې نه عزت تبایم که پیسې عزت مندم دا عظمت چې په زړه کې پروت دی دا شرک چې په زړه کې پروت دی نو د په زړه کې د خدای عظمت بیان کیږي تاسو به دین صفا کوي زما د کامیابی فیصله په پیسې کې نه دی دولت کې نه دی زما د کامیابی فیصله چې واخلې دا په منصب په عہده کې نه دي
چې زما منصب باندې يم زما په عہده باندې يم زما عزت ته کني دانشته ده ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين تا سوچ بدلیدلی د زړه نه د غیر الله د عظمت تصور وکړي تا داسې نه کېږي ګورې دې دپاره به ډېر لوی یو محنت کېږي رات و دن به دا مذاکره وي لکه مخلوق هېڅ نشي کولی مخلوق هېڅ نشي کولی تاسو کله سې روزې لګوئ ماشاءالله پای کې دغه سوچ او فکر وي دې دماغو کې کښېنئ مخلوق هېڅ نشي کولی خالق هر څه کوي او دا د لا اله سبق دغه دی دا لا اله چې دی که نه لا دا لا چې په دې اله باندې راغی نو دا لا د نفي داخل شو په دې اله باندې لا اله نو د لا چې دی اله ته د الله داخل شو نو په اله کې د کائنات هر څیز راتو چې کوم څیز اثرانداز ګرځي په سړي باندې نو دا مسلمان یو سبق شروع کی دا سبق بیگا او سبا یادی دا په خلوت او په جلوت کې یادی دا په پټ او په سرګند باندې یادی لا اله مخلوق هیڅ نشي کولی لا اله عہدہ کیس نشته دی پیسه کیس نشته دی منصب کیس نشته دی اره مخلوق نه دا خبره هر څه ختمي نو چې دا زړه نه دا خبره ختم شي نو بیا څوک کوي نو الا الله دا هر څه چې کوي دا الله کوي دا توحید دی په توحید پیږی که نه زمونږ د علماء وی مجدد الفسانی وی په لا اله کې طریقت دی ځکه زمونږ د مشران او اکابر خاص کر اکابرین د دیوبند هغه چې کله په دې مریدانو باندې مهنت کوي هغه مهنت په دې کې چې د دې د زړه نه د غیر الله تصور وکړي دا مولانا زکریا رحمه الله شو دا نور زمونږ د حضرت گنگوہی رحمه الله دا خلقش للا ته صبر چې واخلي مهنت په دې ده باز لا اله لا اله لا اله نو مجدد الفسانی سے بوزے کې وی دی لا اله کې طریقت ده ول تصوف مقصدون بیا ده چې زړه صفا شي او د غیر الله تصور او عظمت د دې زړه نه ختم شي نو چې دا ختم شي نو الا الله کې بیا حقیقت ته نو په لا اله کې طریقت ته او په الا الله کې حقیقت ته او بیا په محمد رسول الله کې شریعت ته چې دا سفر د لا اله نه وخت تر الا الله پورې دا سوا د شریعت محمدینا په بل لار باندې نه کیږي کله توحید سبق د په عقل سره ګوري کله توحید سبق د په رسوم او رواجو دي کې ګوري د گمراهۍ نه بل څه دی دا به حالوي توحید سبق بدته ملاویږي چې دا د محمد رسول الله دامن سره وابستګي نو دا یو کلمه ده هم دا طریقت ته او هم حقیقت ته او هم شریعت دا حقیقت چې په ذهن کې کیږي دته توحید وي قرآن ساجیبه رنګه تعبیر وکړو قل دا د ټول قرآن خلاصه ده سوره اخلاص دغه وجه د فارموس کې زوتو هر سړی ته یاد دی قل اسما پیغمبره وایا اډر دی شاهي فرمان دی قل خدای حکم کوي اسما پیغمبر او دې خلقو ته هو الله احد خدای یو دی احد احد د خدای داسې نوم دی چې بل چاته نشي اخیستلی احد په مخلوق کې چا باندې دی واحد اطلاق کیږي خو د احد نه کیږي مولانا روم وی احدیت د خدای احد هغه دی احدیت چې دا ذات بخته دی دا واجب الوجود دی دی ابدی او ازلی دی الله احد او بیا یوازې دا نه چې د خدای ذات چې د ابدي ازلی دی بیا احد پسې احدیت دی
د خدای صفات هم ازلی دي او بیا پس احدیت پس واحدیت ته دا د تصوف یو بل اصطلاح ده خو صرف دا به درته وي احد وي او د دې احد تعبیر او تشریح په دې صورت کې وشو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا الله دا احدیت هغه توضیح ده احد ستوي یو ده الله الصمد بے نیاز ده هیچ چاته ضرورت نشته او دا هر چا ورته ضرورت ده که ټول کائنات راجم شي موږ د خدای باغیان د الله په حکومت او په حکمرانۍ کې برابر فرق برابر شي او که ټول راجم شي موږ نیکان شو ټول د فرشتو خوبیان ورته میلاو شي نو د خدای په خدای توب کې ذره بر زیاتې ناراضي ادم راضي مستحکم حکومت دی د کائنات د انسان په گمراهۍ سره د خدای په حکومت کې کمې ناراضي د خدای په شان کې او د مخلوق په بغاوت سره د خدای متاثر کیږي نه او د مخلوق په تابعدارۍ سره د خدای زیاتیږي نه هیڅ چاته محتاج نه الله الصمد دغه ته احد وي او بیا لم یلد ولم یولد نه دي چانه پیدا ده نه ته څوک پیدا ده دغه ته احد وي چې د توالد او تناسب د رشتې د هیڅ چا سره نشته ده او دغه ته احد وي ولم يكن له كفوا احد په دې پوره کائنات کې هیڅ څوک دا هغه مثل نشته دا هغه غوندي دا هغه نظیر نشته دا هغه غوندي نشته دي نو چې دا درې والا خوبیان راشي دغه ته احد وي متعقیده ده توحید دی مونږ چې مسلمان ګرځو په دې عقیده سره ګرځو چې دې اوس اسانه خبره ده نو دې کېنه او دې ځړنه تاسو کا چې ستا په دې ځړ کې د توحید دا سبق شته او کنه کوي مبارک شه سوچا مسلمان او کستا سو خیالي دا دنیا نه مسلمان نه دا نه برداشت کوي نور خبره به کوي خدا به نه کوي کنه چار څه خدای کوي مخلوق کیس نشي کوله زم څه کوم وي کنه پتاخ کې باندې روانه ده د مسلمان سره او دغه کوي عقیده ده چې په جنگ بدر کې 314 کسان میدان ته وځي او مقابله کې 1000 کسان دي خو د 314 یو عقیده ده چې فتح او نصرت چې واخلي ان ينصركم الله فلا ناصر لكم چې خدای امداد ورکي مخلوق ستاسو امداد او د فتح او د نصرت او د عزت فیصله په ذلت نشي بدلوله دغه عقیده ده هغه ته په مخ لاړل دیوار سره ډغری ور کوي اټمی قوتونه او طاقتونه وي او مسلمان وي زموږ خپل کار کوه دا هغه تصور دی چې دا د زړه کې یو ځل کینی نو دا یقینا مؤمن شوی خو تاسو ته دا کینی ډېر په ګرانه د زړه کې چې واخلې دا زړه دی که نه په دې بدن کې دوه څیزونه دي یو نفس دی او بل روح دی دا زړه چې واخلې نو که په دې زړه باندې د روح حکمرانی راشي نو د روح په حکمرانی سره د توحید دا سبق په دې زړه کې دننه کیږي ځکه روح ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي دا روح امر ربي ده نو خدای موحد خدای متصف ده په صفت احدیت سره نو چې یو ځل د روح غلبه په قلب باندې راشي په زړه باندې ها سیف دا عقیده په دې زړه کې کیږي او که چرته د نفس غلبه په دې باندې راشي هغه د توحید نه ده خبر نبی دا زړه د شرک اماجګاوي او د شرک
سنټر وی بیا بعد د دنیا شرکونه او ګندګۍ په دې قلب کې پرتی وي دیو دې نه ژوند چې بدلیږي زندگی بدلیږي په زړه سره بدلیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد لمضغه په دې بدن کې وړو کې غوندي ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب پیغمبر وی دې زړه کې وړه غوندي ټوکړه ده ګس طرف ته کدا صحیح شي ټول بدن صحیح شي کدا خراب شي ټول بدن خراب شي دا دارالخلافه ده د بدن دا هډ کوارټر دی دا جی ایچ کیو دی په دې جی ایچ کیو باندې دوه قوتونو جګړه ده یو د نفس او بل د شي د روح چې د حکمرانی زما راشي نفس وی دلته حکمرانی زما راشي دا دواړه په جګړو کې تصادم کړي انسان 15 کالو ته ورسي د په دې قلب باندې د دې دواړو جګړه شروع شي دی وجه زمونږ د صوفیا چې واخلې نو دی مختلف قسمه مهنتونه پدې کوي څوک دا کوي چې دا نفس کمزوري کوي دا نفس پایمال کوي نو چې نفس پایمال شي نو دارو خلافت چاته ملو شي روح ته ملو شي او څوک دا روح مضبوطي نو چې دا روح مضبوط کی حکمران شي په قلب باندې نو نفس خپل د ګربې مسكين غوندي روان شي تینا زمنګ دا نقشبندیه سلسله چې واخلې حضرت مفتی فرید سے رحمت الله علیه چې زمنګ پیرو د حضرت پیر عبدالمالک سے رحمت الله علیه په دې سلسله کې لومبه مهنت چې واخلې دا په لطائف د عالم امر باندې وي لومبه روح باندې دي نور سلسلو کې لومبه په نفس باندې دي نو دواړه لارې صحیح دي نفس باندې چې نفس کمزور شي نو لاړ شي قلب خالی شي روح راشي التکم کرمرانی شروع کی سو کوئی نه دا روح مضبوط کا نو چې دا روح مضبوط کې دی په دارو خلافی قبضه وکي نفس به نخپل زی د نفس اماره نه به نفس لوامه جوړيږي نفس لوامه نه به نفس مطمئنه جوړيږي جګړه په دې قلب ده او دا عقل له ته ابن الوقت ته دیکھ په دې ذهن په دې زړه باندې د نفس حکمرانی راشي کنه د دې نفس ته داسې خې مشورې ورکي کستا سو خیالي دا بيدین سړی ته د عقل صبر خسته مشورې ورکي او که په دې زړه باندې د قوت هغه نوري او نور چې کم دی روح قوت روحي د هغه غلبه راشي نو بیا د عقل چې واخلې د دې مشر شي نو دا ابن الوقت تاسو به دي لیډرانو کې کتلی سبکه داسي چې هغه د چا حکمرانی بس اته السلام علیکم لبه ورته وي سلوټ ورته کوي نو دا عقل دې دا عقل دې دغه څه دي د موقع ته ګوري چې په دې قلب باندې د چا حکمرانی رااله کله نفس رااله داغه خادم شو هغه مشیر شو او کله روح رااله مشیر شو نو چې د قلب حکمرانی حق قلب باندې حکمرانی د نفس راشي نه کې قوت بهیمی ده یک ګندګی ده قوت بهیمی ده خرطوب ده قوت بهیمی ده سپیتوب ده چې د مور او د خور تمیز پکې نشته سپی چې د کم سپی نه پیدا شي ای باندې سوريږي غوی چې د کم غوا نه پیدا شي هغه باندې سوريږي ولی قوت روح التقوت بهیمی ده تش خوې چرته دي ته نه ګوري دا پټه زما د مالک ته کده بل چا دی نو په دې قلب باندې چې حکمرانی د دې نفس راشي جی نو دا انسان بیا خپل حلال او د حرام تمیز نه کوي بیا د جایز او د ناجایز تمیز نه کوي بیا د خو د خراب تمیز نه کوي بیا د خور او د مور او د خزي فرق پکې نه وي لاړ شي سه یو درندګۍ زندگی د اختیار کی دې بیا
دا انسان مړکولو سره دته خونخواري راشي لکه هغه درنده چې په غره کې کوم لیګیا دی هغه ته د یو ښکار سره دلی سرور راځي نو دلته دا انسان دمره د درندګۍ ته لاړ شي چې د انسان باندې گزار کول او مړ کول او د انسان وینه تویول دا د زړه د اطمینان ذریعه وګرځي دا درندګي ده حالانکه خدای وي حدیث کې راځي پیغمبر وي خدای وي که ټوله دنیا د یو مسلمان په قتل کې شریک اشلا خدای وي زبر ټول جهنم ته ولېږم ماته هیڅ بات نشته دی په دې دومره قیمتي دي او چې قوت بهیمي راشي درندګي راشي په دې نفس په دې قلب باندې تاسو وګورئ دا زړه بیا دی د تماچاو ټوپک واخلي لس شل په مخ درسته وکاږي مړی کی ځکه دا زړه د هغه ته حواله کړی لیکن قدردانو مسلمانانو رونو کله چې په دې زړه کې د قوت ملکی غلبه راشي او دې کې حکمرانی د قلب راشي د روح راشي نو په دغه وخت کې د توحید دا سبق د زړه دی کومې ته دننه شي د زړه دی گہرای ته ورسي نو دا نفس داسې پایمال شي نفس اماره نه نفس لوامه جوړ شي دې چې غلط کار کوي لکه ضمیر راته وي چې دا مه کوه دا هغه ضمیر چې درته وایي دا د زړه ته د روح حکمراني راغلی ده په ده باندې توحید راغلی دا د توحید سبق دی دا د توحید چنګاری ده دا د توحید شعله ده چې دا د بدن کې اوس خوريږي او صاحب اقرار باللسان وتصديق بالقلب او بیا دې ځته دی ورسي چې دا دمر غلبه په د باندې راشي چې د انسان د دل او دماغ نه خپريږي دا د لاس او د خپې نه د جبې نه د سترګې نه بیا د ناروا تصور اډو کې دی نشي د توحید داسې سبق دی چې په دې زړه کې کېناست او دغه د انسان معراج دی انسان کامیاب د توحید په دې عقیدې سره دی نو د قل هو الله احد چې تاسو ته موي کنه د توحید پوهیږئ کنه تاسو څه نه خدای پوهیږئ کنه دا توحید متاثر کیږي په پنځو سيزونو سره څو سره زړه باندې حکمرانی د دې راشي نفس بیا کله دې په دې زړه باندې بیا کوشش کوي دا زړه بیا دې نفس ته حواله کوي پنځه سيزونه اړومبه سيز او تاسو سمئ چې سو پورې دا توحید نه راغلی کنه نو زړه نه صفا کیږي مولانا روم وی تیغ لا در قتل غیر حق بران تیغ لا در قتل غیر حق بران در نگر آخر کے بعد آلا چیمان وی تا دی لا الہ تا دی لگو گورا دا دا اللہ تورا چراغ للا او دا پا دی الہ باندے پریوتلا نو دا دی الہ سر سلوکو کو تیغ لا در قتل غیر حق دا خدای نما سوا چی سو اغا ټول تس نس کړل او د لا په دې توري سره ریزي کړل تیغ لا در قتل غیری حق بران در نگر آخر کې بعد لا چمان وی لوګو دی وګوره دی لا نرستو بیا څه شي پاتې شو وی مان د الا الله باقی جمله رفت یو الا الله پاتې شو مان د الا الله باقی جمله رفت یو الا الله پاتې شو تاسو ته مې جلته د طریقت د سفر شروع شو په حقیقت باندې راغی او مولانا روم وی شادو باشه عشق شرکت سوز دف هاي افرید دی د مسلمان عشق پتا باندې چې ته د خدای داسې عاشق شللی چې د خدای د عشق سره چې کوم د غیر الله تصور هغه د لا په دي طلب د لا په دي تور د داسې ریزي کو چې د معشوق د ما سیوا د هر څه وسوزول او هر څه ختم کړل د توحید د چې د زړه تراشي خو دا توحید په پنځو طریقو پنځو سيزونو سره متاثر کیږي نو اساسانه خبره ده چې لا اله الا الله چې غدي ولا بس خبره خان ده خود عمر درد ده عمر خام ده اقبال وی کنه چې می ګویم مسلمانم بلرزم
کدی د مشکلات لا اله را لا اله خو آسان دی خو پروکول ګران دی چو می گویم د مسلمانم بلرزم کدی د مشکلات لا اله شیطان به هر وخت حمله کوي په دې زړه باندې د نفس سکاو د شیطان سکه یو پینځه سيزونه پراته دي د کلم استاد روح ته د په مخ کې او د حکمرانی د قلب د دنه واپس اخلي اوس چې یو ځل په دارالخلافه باندې د یو فوج قبضه راشي نو غواړم حصار جوړ کی حصار دی دو صورتونو کې حصار جوړیږي اوس کله جوړیږي چې دې تر ننوزه بس دا کم مضر سیزونه دي د دې نه بخلاص لومبه سیز د نفس حربت چې دا سړی خرابوي مادیات سره چې سره پیسو سره تاسو خیالي زمون خو ډبل روټي اسلام دی ډبل روټي ایمان دی تاسو ګورئ نه ډېرو خلکو ته قادیانیان صرف د ایټلی او د استرالیا او د جاپان او د ډنمارک ویزا ورکوي استاد مسلمان التفارم ډک کې سفارتخانه داخل کې چې قادیانی مو صرف دی ویزې د پاره ډېر موده شو عدالت یو څړ مخکې بدی د قادیانیانو په ډېر په اسانه طریقه د خپل بیا ورته ډېرو چله بیا چې نه اف آی آر به درج کړي یو سړي اف آی آر درج کړي په خبر سره نږدې یو کلو اف آی آر درج کړي چې د قادیانیانو ما ته دلته ډېر مشکلات دي دا خو د ختم نبوت والو هغه پالیسی دا سچله چې اوس دا جرأت نه کوي غپ نه لګي غنی ټول کیسو ته بیا تیاریږي نو غلاړ اف آی آر تانه کې درک چې د قادیانی ما اف آی آر نقل واغستو سفارتخانه کې درخواست ورکړه چې مال ویزا راکا سفارتخانه ویزا ریجیکټ کړه نو راغله خزه پیدا وکړه چې دا قادیانی د سرکوزی دا اف آی آر دی نو ویزا ملاو نشله خو خزه ته لاړل او سه به پوره جګړه ما داس یو ما داس دا زموږ ایمان دا زما د دې سوسایټي ایمان دی تاسو کتل مشرف غوندې د ظالم په دور کې د ایمان ستاسو ملک هغه سړی هغه خزي چې کوم عربو کړی وي په $15 خرڅولې دا پیسې دا څه شی دی مقامات مولا خبره وی لولال تقال قلت جلت قدرته يرکه یاره نه ما به ډیر به حکمرانی دي د پیسې او زمونږ استاد محمد سي رحمت الله عليه هغه به هاي پیسې دمر زور دی چې د ملاکان غړي سورې کړي دی زه په دې سړي کې به ځان لار کوي پیسې سره سره گمراه شي تی سره د سړي د توحید عقیده دا متاثر شي نو دو صورتونه چې واخلي په دې کې د 15 سيزون طریقه ذکر دی قل او زما پیغمبر اعوذ برب الفلق رب الفلق څخه پناه اخلم د سبا رب سره دا د سبا رب ورته ځکه د خدای د ربوبیت کې څه خفا نشته دی لکه ویل که سبا او خط هر سړی په پوهه دی د رب کائنات د ربوبیت هغه قوت دمره ظاهر دی چې هر سړی په دې فکر دی تر رب وي قل اعوذ برب الفلق اے خدایا اے رب الفلق د تاسو کا پناه اخلم د سشینا من شر ما خلق خدای چې څه شی ته په دې کائنات کې پیدا کړي دي زما د ایمان سودا په دې سره کیږي کدا پراپرټی دا کدا پیسہ دا کدا ډالر دی کدا پاوند دی کدا ریال دی کدا دینار دی او کدا درهم دی او کدا پاکستانی روپۍ دا خدای زما د ایمان سودا چې په دې سره کیږي خدای دې شر نه مې وساتي شرطه د زړه د خپل رڼا او د زړه په دې کوبي کې د نشه ایمان او د توحید خپل عقیده دارانه سوق په ارزي دي دنیا په دې پیسو باندې نیلاب نه کی دارانه سوق وانه قل اعوذ برب الفلق واذا ما پیغمبر ز پناه رب الفلق څخه د سچینا من شر ما خلق
شر د هغې نه چې تا پیدا کړي دي او په دې پیداوالي کې اهم سیس چې د نظام د کائنات پې روان دی په ذهب او فضه او په پیسه باندې دی نو ما خلق کې پیسه د ټولو کې محرکه ده خدای د دې د شر نه مې وساتي چې زما د ایمان سودا څوک په پیسه ونکړي او ما تاسو ته دا ډېر لوی سي خو خلق په دې کې ګمراه شي خو خلق په دې کې لاړ شول وکړي من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب خدای شر د تیرو د چې کله کاملې تیری پریوزي خدای دې نه پناه اخلم دا نفس چې واخلي او په دې روح کې په دې قلب کې دنه په دې زړه کې دنه د روح هغه نور دنه شوی دی نو دا نفس داسې وکړي تیری جوړي کې دی روح ته نو چې تیری یو ځل جوړ کړي او کومه رڼا د روح نه په دې قلب باندې لګېدله هو د الله د انواراتونه نو نفس د خواهشاتو یو جال دلته جوړ کړي او د قلب هغه باندې کوم نور د بره نه لګېده نو هغه نور په ښه ډوډۍ جوړه کړي د ګناهونو په شکل کې د معاصیو په شکل کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انسان چې ګناه وکړي نو ډېر غوندې کې داغ په دې قلب راشي که تاسو خیال کړئ یو مزګزاره سړی دی ړومبي ځل ته نموز قضا شي طبیعت یې خرابي ځکه د قلب باندې نری غوندې داغ راشي چې په دویمه ورځ په درېیمه ورځ مونځونه قضا شي بیا مونځونه قضا کېږي د لاړو څه فرق پې نه پرېوځي ولې دا یو پرده پرېوځي یو تیاره پرېوتله په دې قلب باندې هغه نور چې بره نه لګېده هغه یې ختم کو هغې له مانع او رکاوټ وګرځېدو نو د زړه هغه حکمرانی چې د روح وا ها صاحب نفس راو لګي د روحاني روح حکومتونه ولا متاثر کړل نو قبضه دا غستو شو کوشش وکړو دیو جن قل نما پیغمبر ته وایا اعوذ زپنا اخلم برب الفلق د سباب رب سکا سجدا من شر ما خلق خدای د پیسو سره زما د سمیر سوداو نکي ومن شر غاسق اذا وقب خدای شر د دې نفسنا چې د په دې قلب باندې غناهونو هغه آثار او داغونه پریدي او وقب چې مکمله تیار شي په دې قلب باندې د روح رڼا ورته نه رسي خدای دې شر نه مې وسات ولې دا شر چې راشي نو بیا فراست ختم شي او چې دا شر نه وي هي اتقوا من فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ایو سیب دې بیا قلندر وي یو دریم سیز دی چې هغې سره د زړه د حکمرانی د روح ختمي او نفس پې راځي ومن شر النفاسات في العقد نفس وی پوکلو ته عقد په غوټو کې دغه وسوسې دي من شر النفاسات في العقد دا د نفس هغه القا ده د قلب ته چې د کله مو کو وبیني نو د تاغه خبرو کی من شر النفاسات شر دغه پکون کنا فلوقت چې دی په دې غټو کې پوکی تا عموما نن سبا چې کیږي د میډیا ده تاسو خیال کوئ د میډیا کې ډېر خبرې داسي د سړي د ایمان متاثر کوي او آسان کار دی یو غیر مسلم د ځان نه ولیکي ځان نه حدیث جوړ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او پیاسه پکې مناقب بیان کی الګه چې دا د بل ته منتقل ک نو دمره چې د ثوابونه بدی کیږي او تم دي ثوابونه د ټوکرای ته ناشتي بس مولا صاحب فیسبوک ته وتی هغه غلط خبري هغه مخلوق ته منتقل کوي هغه ګرځي دمره دروغ جوړ کی چې هغه په دې قلب کې د روح کومه حکمرانی وا هغه ختم کی شیطانی اثرات راوړي من شر النفاسات في العقد شر د نفس دا سر دی پوکون کنا کله چې دی په دې غوټو کې پوکی داوم پوکلی سحر کیږي داوم پوکیږي جادو کیږي داوم پوکلی ټوټکی کیږي کله قلب
تسخیر وشي هغه پوکلی خو غټ پوکل نن سبا چې واخلي د ډیرو نه بزان بچ کی خو د دې نه نشي بچ کولی ظهر الفساد فی البر والبحر دیو جن دا یاد ساتي چې په فیسبوک او په دې واتس اپ کې کسدا سیس در تراشي او د دین سره تعلق وي نه په اعتماد کوا نه بل ته فارورډ کوا سو پوری د مولا صاحب نه ته پوښتنه نه کړه او دا ګوګل مولوی صاحب دې کنده غټ دروغ جن دی او هو ګوګل خودمره دروغ وای په خدای کینو کا هیڅ به سب لګي پرځ 12 بجې وتا اسمان کې ستوري خي نو په مولانا ګوګل خان باندې چرته اعتمادونه کې پیګه په کدشللې سي دا خوار مولا چې درته په دې مصلی باندې ولاړ دی اعتماد په باندې کوه البته د دې نه چې ما نت باندې وکتل نت باندې دا حقیقت باندې خو څه دی خدای ګوګل ناشته نور خو څنګه نشته کنه او ګوګل څومره دروغ وای دی ګوګل باندې اعتماد مکو من شر النفاثات فی العقد خدای شر د فکون ګونه چې کله دې په دې غټو کې فوکي امین شر حاسد اذا اوه حسد بیا بیماری ده نه نفس بیا حسد شروع کی وی دا قلب ما سکو ته او زمانه لاړ د تاواله شو نو حسد د پر هر بده استعمالي هر حربا نو من شر حاسد اذا حسد خدای شر د حسد کون کې مې استاد کله چې د حسد شروع کی نو د سلورو سيزون کو د وجنا د دې روح د حکمرانی په دې قلب باندې متاثر کېدل حتمېدل د نفس د وجنا نو دې صورت کې د دې سلورو سيزونو نه پناه وغوښتل شله پناه د پناه دا یو معاشرتي تصور دی تاسو خلک دي قبایل او علاقو ته نږدې دي قبایل او علاقو کې په خوا د پناه یو تصور یو سړی به چرته جرم وکړ کنه لاړل ته به پناه واغستله نو پناه مطلب دا چې کوم ملک څخه به پناه واغستا نو داغه پاډر بکې ناستو داغه پاډر به پاسېدو داغه پاډر بته داغه پاډر براته تعلق پیسې دي ته پناه وي نو چې رب الفلق څخه پناه اخلي مطلب دا دی چې د خدای په حکم با ژوند تیرای زندگی به تیرای رب الفلق سره د پناه غستل مطلب دا خدای زما د 24 غنټه زندگی چې واخلي څنګه توای دا څه کوي دا څه کومه کته دا حلال دی ته حلال دی کته دا حرام دی ته دا حرام دی کته دا جایز دی ته دا جایز دی کته ناجایز دی ته ناجایز دی عقل چې زمار څه کوي زما د عقل سره کار نشته دی دا هغه پناه تصور دی قل اعوذ برب الفلق نو دې سلورو سيزونه چې په دې قلب باندې په دې سره باندې کوم حکمرانی د روح متاثر کوله توحید دا سبق ختمو دی رومبي صورت کې د دې نه پناه وغوښتل شله او د اخیری صورتون کې دلته یو هتیار استعمال شو قل اعوذ برب الفلق سورہ ناس کې درې هتیار استعمالي دي قل اعوذ برب الناس وای زما پیغمبر ز په ناخلم چا څخه رب الناس الى رب الناس ملک الناس اله الناس درې لوی صفاتونه د خدای ربوبیت د الله الالوهیت او د الله مالکیت او دا صفات قدیمه دي خدای په دې درې وړو صفاتونو سره ز پناه اخلم معلومه ده چې دې کې شی ډېر خطرناک روان دی دا ډېر خطرناک روان دی ځکه درې هتیار استعمال شي معمولی دشمن لا سره چاکو تماچې سره دفاع خپل کولی شي وګوري کاغه تماچې استعمالي دی تماچې استعمالي کاغه ټوپک استعمالي دی ټوپک استعمالي دفاع اسه نه ګوري کاغه کلاشینکوف استعمالي نو کلاشینکوف مقابله خو ته په سره نشي کولای ها په چری سره خو نشي کولای دفاع به بیا دی نو معلومه ده چې سلورو سيزونه لالته یو هتیار استعمال شو خو دې بل اخیری صورت کې چې واخلي یو سيز د پاره درې هتیار استعمالي قل و اذا ما پیغمبر اعوذ برب الناس
پناه اخلم چا څه رب الناس کو دا انسان پیدا کړی دی لوی کړی دی دې نه دې تر رسول دی یا ملک الناس رب یواد دی مالک دی کړتیوم نشي کوله حرکتوم نشي کوله او بیا الہ الناس الوهیت بل چاته اندر ور کړي زستا معبود په دې تریو صفاتو سره پناه واغستل شله سشینا یو سیز تاو چې هغه سره دا روح د حکمرانی متاثره کېدله من شر الوسواس شر د هغه وسوسې اچون کینا شر الوسواس الخناس چې دې وسوسه واجی حمله وکي بیا پټ شي الذي يوسوس في صدور الناس چې دې په دې قلب باندې ډایرکټ حکمرانی او نور ډایرکټ نه کولا پیسل ډایرکټ نه چلے دا حسد ډایرکټ نه چلے دا نفاسات ډایرکټ نه چلے دا دارنګي هغه سلور واړه سيزونه من شر ما خلق من شر غاسق هغه هم ډایرکټ نه چلے دا خدا پینځم دمر خطرناک سیز دی چې دا ډایرکټ په دې دارالخلافه باندې راغی حمله کوي او بیا حمله داسې کوي چې دلته پټه چوڼای جوړه کړې ده هغه پټه چوڼای کې دې پټ شي ده دفاعي وار په نشي کوله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس او به من الجنه والناس سرګندي او سپټتي څه جناتو نه ته انسانانو نه ډیر خطرناک ته په دې سره د توحید دا سبق کمزله کې پروت دی دا متاثر کی دا څه شی دی قدردان مسلمانانو ورونو په دې موجوده وخت کې د دې مستاق چلوي ګوري نو دا فرقه ضاله او فرقه گمراه فرقې دي گمراه ذهن دی چې هغه د مسلمان د توحید او د سنت د خپل عقیده د متاثر کی په وسوسو سره او په شبهو سره آیا دین تاسو ګورئ کله نبوت باندې حمله وشي څومره لوی وسوسه ده خلکو ته دا خو دومره خبره نه پیغمبر راغی پیغمبر پس نور پیغمبران براتل نو دا خو دومره خبره نه زه خیر دی اصلي دی نه دی سي دی راشي عقیده خراب کړه چې ختم نبوت باندې یو ځل درار راغی په دې کې د توحید سبق په ځړ کې بیا محفوظ نشي پاتې کېدل کله یو بل جامه کې راشي صحابه ته کنزل کوي وی ابو هريره خو اسلام نه وروړي دی هو کې غریب له ډوډۍ نه ملاوي دله څه کراوړي صحابه ته کنزل کوي داغ الخناس ته چې الذي يوسوس في صدور الناس یو ابو هريره چې د حدیثو د فهرست نو کاږي 5374 حدیث لاړل دریاب ته دی ورته ډیر پکې راشي حدیث حجت نه موږ د حدیث سره سکو موږ قرآن کافی دی موږ اهل توحید یو ته بل گمراهی ده حدیث نه انکار کی حدیث چې نوی حرام بالله که په قرآن څوک پوي شي د پنځه موضوعونه چې ما او تا په دې جمعات کې کوو سهار وخت کې ماسپښین وخت کې مازدیګر وخت کې ماښام وخت کې ماسخوتن وخت کې قرآن خو ماته واضح داسې دی چې قرآن خو اشارې کړي دي خدا محمد رسول الله چې کله معراج تلار او د معراج نه واپس راغی جبرائیل امین ورسره راغی دوه ورځې ورته د منځونه وکړل لومبي ورځ په اول وخت کې دویم ورځ په اخر وخت کې او بیا ورته هدا وخت او وخت الانبیاء وخت ابیاء من قبل دا ستاره د مخکنو انبیاء وخت او چې سړی حدیث نه ونی او دې مستسوي د پینځه منځونه په هغه اخر کې سوي چې 5 نمازه پڑھانے یہ مولویوں کے ډکوس لهي سب قسم سړی وي او اغا لړشي مانه خراب شي ولی من شر الوسواس الخناس مختلف
قسمه فرقه مختلف قسمه د نن په دې دنیا کې راغلي دي دا هغه اسلام جامه په ځان باندې واچي او خلک گمراه کوي نو دا خناس ته الذي يوسوس دی وجه دا ډېر خطرناکو قرآن د دې د پاره درې هتیار استعمال کړل کدا ډېر خطرناک خبره خلاصه د اشل مسلمانانو رونو چې دا ټول قرآن مجید چې تاسو ویلو دینه کوم پیغام ملا شوی په سوره اخلاص قل والله احد کې داغه پیغام تا تر کړل شو او دا پیغام چې په سره متاثر کیږي هغه سلور 15 سيزونو داغه 15 سيزونو نه بچ کېدل به څنګه کیږي هغه به خدای سره پناه چې خدای سره پناه کړي نو به خدای نه غواړي چې الله زما حفاظت وکي الله زما حفاظت دی وجه مسلمانانو رونو دا ځان لا وظیفه وګرځوي د هر مزنرستو خدایا گمراهی نه مې وساتي د بی دینۍ نه مې وساتي د ایمان د زوال نه مې وساتي د دې گمراه فرقو د شکار نه مې وساتي خدای دا غواړي حسن خاتمه سوال کوي ځکه دا 15 چیزونه چې واخلي دا د انسان په دې عقیده باندې اثر انداز کی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی یریږي د خاتمه نه غره کله کله سړی مزلو کې بدلو کې د جنت ترمنځ یو لیش دی خدا صاحب د جنت غ فیصله په جهنم بدل شي الله دې موږ د دې نو ساتي ته غواړې د خدای نه او د دې لوی سیس د قیده د علماء محفلو کې کېنای دینی محافل او مجالسو کې کېنای او دارنګ د قران په ماحول او د قران په محفل او د قران په مجلس کې کېنای دې سره با ستاسو دا عقیده محفوظ وي ستاسو سوچ او محفوظ وي او دې سره سره چې واخلي تاسو سمې د عقیده سره دوی سي خپل عبادت او خیال کوي منځونو ډېر اهتمام کوي پنځو اړه منځون ته ځان رسوي ک قضا کا ادا نوي قضا چې د پرېجدای ما او چا نه چې منځونه قضا چی وي دي نو دا غي اوس قضا او کې چا نه کړي نو مولوی صاحب سره کې نه چیرې دي د منځونه مې میاش دوه میاشتې لس کاله مونږ نه کړو بس کومه نه د مرګ نه مخ کې دا خبره نزان فارغ کې دا رنګ دې سره سره بیا په معاملات او خیال وکړه معاملات چې صبر دي دا ټیکه چا حق مخره حرام مخره حرام کاروبار مکوا حرام نوکریان مکوا او که حرام دي کړي خدای نه پسید کې سره توبه وکړه ادا توبه ده کنه سړي ژوند مولانا روم وی نیز روزه با خدا زاری نکرد اره نیز روزی با خدا زاری نکرد یا ربی نایت ازو روزه بدرد کم بخت تا چرته د شپې په دې تیاری کې ناشتي او دې لاست خدای ته اوچت کړي دي نیز روزه با خدا زاری نکرد یا ربی نایت ازو روزه بدرد ډیر په دردمنداله نه سره دي یا رب چرته ویلي دي کې خدا خصمي مرا خوشنود کوم اے خدا خصمي مرا خوشنود کن گرم نش کردم خطا تو سود کن خدای کما غلطیاں کړې دي ته خورا سره کرم وکې کنه دې کې درد کې دمره دې کنه چې حقوق الله به درته معافي وکي او حقوق العباد به درته معافي وکي او مولانا روم مخکوي گر خطا کشتم دیت بر عاقل جانم تبودی از الس خدای سره رازداری کوي خدایا ما خو په عالم ارواح کې چتاوی الستو بربکم تا د توحید سبق ما نه تپوس کړو ما اقرار کړو چې ما وی بلا زما پزله کې ما د توحید هغه سبق کې نو لې دي زما د تاسو سره یو تعلق دی ته زما عقلای او چې څوک چړي د قتل خطا وشي د عقله دیت ور کوي زما د حقوق بټول ته ور کوي نو کدا سي دردمندانه لهجه د اختیار کړل نو خدای به تاسو ته معاملات کوم حقوق در باندې دي هغه کې بدل خدای امداد وکي درېمه خبره ده کردار او معاشره کې جبا رویه ته باندې سوچو جذباتو کې خبره وکړه جذباتو نه خاص کر زمونږ د ځوانان ډېر جذباتو کې راځي هوش نکار اخلي چوش نکار ماخله رویه او اخلاق او کردار باندې مهنت وکړي نو ان شاء الله دې سره به ایمان
محفوظ وي. الله دې زما او تاسو د ټولو ایمان محفوظ وساتي او رب کائنات ته زما تاسو ټولو ته د توحید د خپل عقیده نصیب وګرځي او رب کائنات ته د دې آفات او بلیاتو نه چې د عقیده د توحید خپل په متاثر کیږي خدای دې آفات او بلیاتو زمونږ حفاظت وکړي. زما د زړه د دعا ده الله دې مولانا وحید صاحب ته او دې ورونو ته او دې ټولو مرګرو ته د قرآن د خدمت بهترین مواقع نصیب کی. په دې خبرو اکتفا کوم. اخر دعوانا الحمدلله.